بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د پی ایچ پی درس وایو. په پی ایچ پی درس کې څلورم لیکچر ده. په نن لیکچر کې موږ په وریبل باندې بحث کوو، پر یو وریبل باندې تمرکز کوو. راځو وایو چې په وریبل په پی ایچ پی کې موږ څه رقم اساین کوو. د وریبل تعریف او د وریبل پیژندنه دا موږ په جاوا سکرپټ کې هم ویلي وو. بیا ضرور نه ده چې موږ دلته بیا بحث پې وکړو. که تاسو غواړئ چې په وریبل باندې صحیح پوه شئ نو بیا په جاوا سکرپټ کې هم کتلی شئ. موږ دلته وریبل یوازې د پی ایچ پی په بنیاد باندې وایو. نو وریبل چې کله پی ایچ پی کې موږ اساین کوو نو ډالر ساین مخته ورته اچوو او د هغه نه وروسته بیا د وریبل نوم اچو او وریبل نوم چې کله ولیکو د هغه نه وروسته بیا موږ یو ویلو ورته اساین کوو. مساوي علامه ده او د مساوي علامې نه وروسته بیا ویلو یا قیمت ورته اساین کوو. نو دلته ضرورت نشته چې موږ یا د جاوا سکرپټ رقم یا وار ولیکو یا لیټ ولیکو یا کانسټانټ ولیکو یا بل شي ولیکو. صحیح ده. دلته یوازې ډالر ساین لیکل کیږي او د نورو ژبو رقم باندې دلته بیا داسې نه لیکو، ډیټا ټایپ هم نه مشخص کوو چې دا انټیجر ده، دا فلوټ ده، دا مثلا بل ده یا بل ده. دلته هم د جاوا سکرپټ په رقم باندې یوازې د وریبل نوم لیکل کیږي. نور دوی خپله پیژني چې دا ډیټا کوم ټایپ ده، کوم ډول ډیټا ماته اساین شوې ده. هغه بیا د پی ایچ پی خپله پیږي چې دی سټرینګ ده، فلوټ ده، انټیجر ده، کوم ډول ډیټا ده. یعنې دلته د ډیټا ټایپ مشخص کول ضرور نه دی لکه څه رقم چې جاوا سکرپټ کې ضرور نه و. نو مثلا زه راځم دلته سبلیم ته راځم. صحیح ده. زه لومړی ایچ ټي ایم ایل فایل جوړوم او ایچ ټي ایم ایل فایل کلوز کوم. دا به سیو کمه. صحیح ده. را بشو دا به سیو کو. نن درس زموږ د وریبل ده، وریبل ډاټ شی پی ایچ پی او دا په کوم ځای کې ذخیره کوو. تاسې ګوره مخکې پوه شوي په دې باندې چې دا باید موږ په کوم ځای کې ذخیره کوو. نو زه چې دا اوس مک کاروم، په مک کې لږ طریقه یې بدله ده. په وینډوز کې چې و هغه تاسې سی ډرایو ته ځئ، په سی ډرایو کې بیا ډبلیو ډبلیو فولډر ته ځئ، هغلته بیا ایچ ډاس یا نور مربوطه فولډر را پیدا کوئ، په هغې کې بیا دغه ذخیره کوئ. خو دلته بیا لږ فرق لري. صحیح ده. په مک کې زه اپلیکیشن ته راځم، د مم په نامه باندې ما لیبرري انسټال کړې ده. په دې کې د ایچ ډاس په نامه باندې فولډر ده. بیا په دې ځای کې زه اوس خپله یو سایټ جوړوم. دا سایټ ما جوړ کړی د لیکچر په نامه باندې. په دې کې ما یو فایل سب کړی دی، بل فایل هم زه جوړوم چې وریبل ډاټ پی ایچ پی. نو دا فایل هم دلته سیو کوم. دا مې چې سیو کړ د دې نه وروسته هغه ایچ ټي ایم ایل سټرکچر زه پوره کوم. صحیح ده. راځم هیډ لیکم او بیا ټایټل ورته مشخص کوم. ټایټل کې چې شریکو وریبل او نور په دې کې باډي. نو پی ایچ پی خو موږ مخکې مو ویلي وو چې پی ایچ پی تاسې په هر ځای کې اساین کولی شئ، خو زه په باډي کې اساین کوم. صحیح ده. په باډي کې لیکم. نورې تاسې خوښه چې کوم ځای کې لیکئ. صحیح ده. د پی ایچ پی د لیکلو طریقه باندې هم تاسې پوه شوي یئ. نو زه راځم یو وریبل جوړوم. لومړی وریبل لپاره به تاسې ډالر ساین واچوئ، بیا به د وریبل نوم واچوئ. وریبل نوم چې هر څه ورته ورکوئ تاسې. صحیح ده. زه به ورته ورکم نیم به ورته ورکم او دا به مساوي کړم له احمد سره. نو دغه وریبل زما جوړ سه. صحیح ده. وریبل جوړ سه او ټایپ مې ورته مشخص نه کړ. بیا مې دې ته ویلو اساین کړله. ویلو مې کوم ډول اساین کړه ورته سټرینګ ویلو مې ورته اساین کړله. نور ځکه دوی خپله پی ایچ پی باندې په دې باندې پوهېږي چې ماته کوم ډول ویلو اساین شوې ده. صحیح ده. دا د وریبل د جوړولو لاره یا طریقه ده. نو وریبل چې دا رولز یا قوانین یې څنګه دي، لکه څه رقم چې د نورو ژبو قوانینو، څه رقم چې د جاوا سکرپټ قوانینو، وریبل په پی ایچ پی کې هم همغه رقم قوانین لري. صحیح ده. یوازې ډیکلیر کولو طریقه یې لږ بدله ده چې دلته ډالر ساین کارول کیږي. صحیح ده. هغلته وار یا لیټ نوم لیکل کېده. دلته یوازې ډالر ساین لیکل کیږي په لومړی سر کې.
صحیح ده، لکه څه رقم چې ولیکه. بیا وریبل چې دا ضرور باید په حروف یا په انډرسکور باندې شروع شي. دا مو په نورو ژبو کې هم همدا خبره کړې وه. او بیا مو ویلي چې وریبل چې دا باید نمبر باندې شروع نه سي. دا مو په نورو ژبو کې مو ویلي چې وریبل باید هېڅکله هم په نمبر باندې شروع نه سي، یا حروف باندې شروع سي او یا په شروع سي یا انډرسکور باندې شروع سي. او وریبل چې دا موږ ویلي وو چې دا کېدلی سي چې هر څه نور دې کې موجود وي. یو چې کله په حروف یا انډرسکور باندې شروع سي، په دې کې الفابیټ موجود وي، الفا نومریک اعداد موجود وي، یا نمبر موجود وي او غیره نور سیمبول موجود وي، هر څه موجود وي، بس بیا ته په دې کې اچولی سي. بل چې دا وریبل چې دا باید کی دلته دا نه راغلی، خو وریبل نه چې دی دا باید کیورډ ونه وسي، ریزرو ورډ باید ونه وسي. صحیح ده. مثلا ایف ده، ایلس ایف ده، یا فنکشن ده، یا مثلا ایری ده، یا بل چې ده یا بل چې دی، دا ټول کیورډز دي. په هر ژبه کې خپل کیورډز معلوم وي. نو د وریبل نوم چې دا باید کیورډ یا ریزرو ورډ باید ونه وسي. دلته لیکل شوی نه ده، خو دا تاسو ځان سره په ذهن کې ولرئ. بل چې ده په پی ایچ پی کې یوازې وریبل نیم چې دا کیس سینسیټیو ده. کیس سینسیټیو باندې تاسو مخکې نه پوه سوي یئ. صحیح ده. مثلا یو ځای کې وریبل نوم لیکل کېږي ایج، په بل ځای کې لیکل کېږي په غټ حروفونو ایج. دا دواړه په خپل منځ کې فرق لري. صحیح ده. ایج ځان ته مفهوم لري او دا بل ایج ځان ته مفهوم لري. صحیح ده. نو کیس سینسیټیو یعنی وریبل نوم چې دا هغه څه ده؟ کیس سینسیټیو ده. په پی ایچ پی کې ډیټا ټایپ چې دي، موږ سره مختلف ډیټا ټایپ موجود دي. صحیح ده. مثلا خو دا ډیټا ټایپ موږ لیکو نه، کله چې موږ ویلو ورته اسان کو، ویلو موږ چې ورته اسان کو، نو پی ایچ پی خپله پیژني چې دا کوم ټایپ ده ولیکه. صحیح ده. بیا د هغه ټایپ مربوطه فنکشن یا عملیه په اجرا کوي. مثلا سټرینګ ده موږ سره. صحیح ده. کله چې زه وریبل جوړ کړم، وریبل د چی ولیکم، یو ډیټا یا ټیکسټ زه ورته اساین کم ټیکسټ. نو ټیکسټ دا ضرور ده چې په ډبل کوټشن یا سنګل کوټشن کې بند سي، ځکه دا سټرینګ ده. سټرینګ ډیټا چې هغه باید ضرور په چې کې ایسار سي، هغه باید په ډبل کوټشن یا سنګل کوټشن کې ایسار سي. اوس که د هیلو په ځای باندې ته 25 ولیکې، خو دا د هم ډبل یا سنګل کوټشن کې ایسار که، نو دا هم سټرینګ په اساس پیژني. دا هم د موږ سره چې ده سټرینګ ده، یو ټیکسټ ده. بل د موږ سره انټیجر ده. که زه یو وریبل جوړ کړم د ایچ په نام باندې او هغه ته ویلو اساین کړم 25. صحیح ده. نو دغه ویلو چې ده هغه له صفر نه نیولې تر لایه تناهي پورې، که منفي ده که مثبت ده، که منفي اعداد دي که مثبت اعداد دي، دا ټول په چی کې راځي؟ په انټیجر کې راځي. او پلوټ یا ډبل چې دي هغه موږ که زه یو وریبل جوړ کړم او هغه ته اشاري اعداد زه ورته اساین کړم، نو دا کوم ډول ډیټا ټایپ ده؟ دا موږ سره پلوټ یا ډبل ډیټا ټایپ ده. او که چیرته یو وریبل زه جوړ کړم او هغه وریبل ته زه ډیټا ټرو یا فالس، ټرو یا چی شی یا فالس، یا به ټرو یا به فالس وي، یو ته ورته اساین کولی سي، ټرو یا فالس. کله مو چې ټرو یا فالس ورته اساین که، نو پی ایچ پی دا د شي په اساس پیژني، د بولیان ډیټا ټایپ په اساس باندې پیژني. او ایری چې دا مثلا یو وریبل ما جوړ که کلر په نام باندې، او دا چې دا یو ایری ده، په دې کې مې مختلفه ډیټا ذخیره کړې ده. صحیح ده. نو زیات شمیر ویلوګانې په دغه کې موږ ذخیره کولی سو ایری کې. نو دا رقم چې کله موږ جوړ کړو، دا رقم ویلو چې کله موږ مختلف ویلوګانې موږ ورته اساین کو یو وریبل ته، نو دا پی ایچ پی د چی په اساس پیژني؟ د ایری په اساس باندې پیژني. او یا مثلا ابجیکټ ده. صحیح ده. ابجیکټ کلاس جوړوم او په کلاس کې بیا مختلف نور ابجیکټونه جوړوم. صحیح ده. دغه ابجیکټونه چې پیژني، کله چې دا رقم زه ابجیکټ جوړ کړم یا په کلاس کې دننه، بیا هغه د چې په اساس باندې پیژني؟ هغه د ابجیکټ په اساس باندې پیژني. یا مثلا یو وریبل ده، دا وریبل ته زه ویلو نل اساین کوم. نل په دې معنا چې دی کې هیڅ قیمت یا هیڅ ویلو نشته، دا خالی ده. دا وریبل سپیس څنګه ده؟ خالی ده، خالی ځای نیولی ده. نو دغه څو ډوله ډیټا ټایپ دی موږ سره په پی ایچ پی کې دي. دا عین شان په هغه کې هم دغه رقم و په جاوا سکریپټ کې. نو دا د وریبل د ډیکلیر کولو خبره وه. اوس د وریبل سکوپ خبره ده. صحیح ده.
سکوپ څه شی ده؟ سکوپ خو تاسې ته مخکې هم تشریح شوی ده. سکوپ څه شی ده؟ سکوپ چې ده چې یوه ساحه ده یا سرحد ده یا حدود دي چې په هغه حدودو کې ته هغه ورې بل ته لاسرسی پیدا کوي. یعنې هغه حدودو کې یا هغه ساحې کې چې هغه ته په هغه ساحه کې یا په هغه حدودو کې ورې بل ته لاسرسی پیدا کوي، هغه ساحه یا هغه حدود د چی په نامه باندې یادیږي؟ د سکوپ په نامه باندې یادیږي. نو یا په ساده ډول ویلی شو چې په کوم ځای کې چې ته کولی شې چې وریبل ډیکلیر کړي، نو دغه ته څه ویل کېږي؟ دې ته سکوپ ویل کېږي. یعنې په کومه ساحه کې یا په کوم ځای کې چې ته وریبل ډیکلیر کولی شې، نو هغه ساحې ته څه ویل کېږي؟ سکوپ ویل کېږي. موږ سره په عموم کې درې ډوله سکوپ موجود دي. یو ګلوبل سکوپ موجود دي، یو لوکل سکوپ موجود دي، یو سټاټیک سکوپ موجود دي. نو راځو لومړی ګلوبل سکوپ وایي. ګلوبل سکوپ څه شی ده؟ ګلوبل سکوپ هغه ساحه ده یا هغه حدود دي چې هغه په د فنکشن نه د باندې، یعنې په هر ځای کې دا ساحه یا حدود بیخي ډېر پراخه دي د ګلوبل سکوپ. یعنې په هر ځای کې موږ ګلوبل سکوپ ته چی کولی سو؟ لاسرسی پیدا کولی سو. یعنې د فنکشن نه د باندې کله چې فنکشن موږ ولرو، فنکشن خپله یوه ساحه وي، د هغه نه د باندې هم موږ ګلوبل سکوپ ته چی کولی سو؟ لاسرسی پیدا کولی سو. او د فنکشن په داخل کې کله چې زه وغواړم چې د ګلوبل سکوپ ته یا ګلوبل وریبل ته زه لاسرسی پیدا کړم، د فنکشن په داخل کې هم زه هغه ته لاسرسی پیدا کولی سم. خو هغه ته د فنکشن په داخل کې چې کله ته لاسرسی پیدا کوې، مستقیما لاسرسی نسی ورته کولی. هغه لپاره ته باید شي ولیکې، هغه لپاره ته باید ګلوبل ولیکې. صحیح ده؟ نو څه رقم زه راځم دلته واضح کوو. صحیح ده؟ مثلا ما دغه نیم ولیک. صحیح ده؟ دې نه وروسته زه یو فنکشن جوړوم او دې فنکشن ته نوم ورکوم چې کال. صحیح ده؟ یا مثلا نوم ورکوم چې ټیکسټ. نو دغه د فنکشن ساحه ده. دغه ساحه کې ته هر څه لیکلی شي. صحیح ده؟ خو زه په دې ساحه کې، صحیح ده، زه یو وریبل جوړوم. صحیح ده؟ زه یو وریبل جوړوم د چې په نامه باندې، د نیم 1 په نامه باندې، او دا مساوي کوم له چی سره؟ جاوید سره. اوس زه ایکو کوم. صحیح ده؟ ایکو ما ته چې که دغه نیم 1 دا ما ته پرینټ که. دلته باید ډالر ساین واچول شي ځکه وریبل ده. نو که زه راسم دغه ریفریش کړم، دا کنټرول ایس سیو کوئ. د دې نه وروسته راځو براوزر ته. په براوزر کې زه یوه نوې صفحه اخلم. صحیح ده؟ او دا صفحه اکسس کوم. کله چې دا زه اکسس کوم دا به لوکل هاست ولیکئ. صحیح ده؟ لوکل هاست مې ولیکه. بیا په لوکل هاست کې ما سره مختلف سایټونه دي. صحیح ده؟ زه ورته وایم چې دا د لیکچر سایټ چې ده دغه ماته خلاص کړه. په لیکچر سایټ کې مو وایي چې تا سره مختلفې صفحې دي. زه ورته وایم چې دغه وریبل صفحه ماته خلاصه کړه. صحیح ده؟ اوس که د دې زه وګورم دا لوکل هاست ده. صحیح ده؟ بیا په کوم فولډر کې ده؟ لیکچر فولډر کې ده. په لیکچر فولډر کې کومه صفحه ده؟ وریبل ډاټ پی ایچ پي صفحه ده. صحیح ده؟ خو تر اوسه پورې موږ ته دغه د وریبل هغه نه ده راخیستی چې علت یې څه شی ده. وبه ګورو. صحیح ده؟ خو بلکل دا باید ته کال کې. صحیح ده؟ دا فنکشن چې کله موږ جوړ که، فنکشن خو هغه وخت شروع کېږي چې کله یې موږ کال کو. صحیح ده؟ چې کال یې نه کو دا کله شروع کېږي؟ تاسو خو به په جاواسکریپټ کې یو څه ویلي وي. صحیح ده؟ نو راځو دا موږ کال که. د دې نه وروسته راځو موږ ته چې شو څه؟ جاوید موږ ته شو. صحیح ده؟ جاوید موږ ته راواخیستل سو. اوس زه غواړم چې دغه ځای کې زه دغه ته هم لاسرسی پیدا کړم، د ګلوبل وریبل ته هم لاسرسی پیدا کړم. دا خو د موږ سره لوکل وریبل. صحیح ده؟ دا بیا وروسته هم وایو. اوس زه دغه د فنکشن نه د باندې څه لیکل سوی، آوټ سایډ څه لیکل سوی، دا د فنکشن په داخل کې لاسرسی ورته پیدا کوم. صحیح ده؟ دا که زه دلته ولیکم چې نیم، ما ته نیم چې که ایکو که، کوم یو وریبل راته ایکو که؟ نیم وریبل راته ایکو که. صحیح ده؟
د دې نه وروسته راځم دغه ریفریش کوم نو ما ته ګوره چې راکوي په لسم لاین کې موږ ته ایرر راکوي، غلطي راکوي. ښه که زه اوس دلته د دې نه مخکې ولیکم چې ګلوبل کوم وریبل نیم وریبل، دا زه ګلوبل بیا د وریبل هغه نوم واچوم، صحیح ده. نو هغه نه وروسته داسې وکړم بیا یې ریفریش کړم، صحیح ده. نو اوس به موږ ته چې لیکي احمد به لیکي، اوس به موږ ته ایرر نه راکوي، صحیح ده. یعنې په دې طریقه باندې ما کوم وریبل ته لاسرسی پیدا کړ؟ ګلوبل وریبل ته. ګلوبل وریبل په کوم ځای کې موجود ده؟ د فنکشن نه د باندې موجود ده، صحیح ده. نو د فنکشن نه د باندې چې موجود وي هغه وریبل ته موږ ګلوبل وریبل وایو، چې موږ کولی شو د فنکشن په داخل کې هم لاسرسی ورته پیدا کړو او د فنکشن نه د باندې هم لاسرسی ورته پیدا کړو. اوس که د فنکشن نه زه باندې لاسرسی ورته پیدا کوم، ایک ولیکم بیا نیم لیکم، صحیح ده. نو بیا به هم د موږ سره چې چاپ کیږي، موږ سره به احمد چاپ کیږي. ګوره احمد چاپ سو، بیا جاوید ولیکل سو، بیا احمد ولیکل سو. نو دغه ګلوبل وریبل ده چې په هر ځای کې موږ چې ورته کولی سو لاسرسی پیدا کولی سو. بل د موږ سره چې ده، بل د موږ سره لوکل سکوپ دی. لوکل سکوپ کوم سکوپ ده؟ کومه ساحه ده؟ کوم حدود دی؟ لوکل سکوپ وایي چې هغه ساحه ده چې موږ د فنکشن په داخل کې یا د بلاک په داخل کې، بلاک مثلا موږ اپ لیکو، اپ کنډیشن جوړو، هغه هم خپل بلاک لري، سویچ هم خپل بلاک لري. یعنې داسې ځینې کنډیشن وي یا ځینې نور داسې ورته موضوعات وي چې هغه خپل بلاک لري، په هغه بلاک په داخل کې موږ دې ته څه شی کولی سو؟ دا وریبل ډیکلیر کولی سو. د بلاک نه یا د فنکشن نه د باندې موږ دا نه سو ډیکلیر کولی. دې ته کومه ساحه ویل کېږي؟ دې ته لوکل سکوپ ویل کېږي، لوکل سکوپ ساحه ویل کېږي. او دا چې کله موږ اکسس کوو یوازې په داخل د فنکشن یا په داخل د بلاک کې موږ دا اکسس کولی سو. هم یې ډیکلیر کولی په داخل د فنکشن کې سو، یعنې که موږ یې جوړوو دا ډیکلیر کوو، دا باید د فنکشن په داخل کې ډیکلیر کوو، صحیح ده. کله چې د فنکشن په داخل کې ډیکلیر سو بیا لاسرسی هم یوازې د فنکشن په داخل کې ورته کوو، صحیح ده. یعنې هغه بیا نه سو کولی چې موږ د فنکشن نه د باندې لاسرسی ورته پیدا کړو یا د بلاک نه د باندې لاسرسی ورته پیدا کړو. کله چې موږ فنکشن کله چې موږ وریبل د فنکشن یا بلاک نه د باندې جوړ کړ، هغه وریبل موږ د باندې هم اکسس کولی سو، د فنکشن په داخل کې هم اکسس کولی سو. په داخل کې مستقیما نه اکسس کیږي، هلته به ته یو ګلوبل لیکي بیا به اکسس کوي. او کله چې تا یو وریبل په داخل د فنکشن کې جوړ کړ یا په داخل د یو بلاک کې جوړ کړ، نو هغه وریبل ته موږ لوکل وریبل وایو، چې هغه یوازې موږ بیا په داخل د فنکشن کې یا په داخل د بلاک کې لاسرسی ورته پیدا کوو، بیا د باندې موږ لاسرسی نه سو ورته پیدا کولی. نو مثلا زه راځم دلته لیکم، صحیح ده. دغه نیم ګوره ده، دې کې زه تشریح کوم دغه نیم، صحیح ده. دا نیم موږ جوړ کړ دلته، خو دا نیم ون چې دا موږ داخل د چی کې جوړ کړ؟ په داخل د دغه بلاک کې جوړ کړ. دا کوم بلاک ده؟ دا د فنکشن بلاک ده، په دغه بلاک کې، صحیح ده. دلته قوس شروع سو، په دغه ځای کې بند سو، ان دا د فنکشن بلاک ده. اوس په دغه ځای کې که زه جاوید دغه وریبل څو ځای اکسس کوم، اکسس کولی سم، صحیح ده. اوس که زه دلته ولیکم بیا، صحیح ده، ایک وکړه، موږ ته چې ایک وکړه، نیم ون راته ایک وکړه، صحیح ده. راسم دغه ریفریش کړم، موږ ته بیا دلته چې ښکاره کېږي؟ جاوید ښکاره کېږي. خو که زه راسم همدغه وریبل د دغه بلاک نه د باندې اکسس کوم، صحیح ده. که دلته زه ولیکم چې ایک وکړه، ما ته چې ایک وکړه، نیم ون ایک وکړه، صحیح ده. دا زه ریفریش کړم نو دا اوس موږ ته غلطي راکوي، صحیح ده. ګوره موږ ته چې راکړل؟ غلطي راکوو. نو وایي چې دا ته د باندې نسې اکسس کولی، ځکه دا چې دا تا یوازې د بلاک یا د فنکشن په داخل کې جوړ کړی ده. د فنکشن په داخل کې جوړ کړی بیا د فنکشن په داخل کې لاسرسی ورته پیدا کولی سي، باندې بیا لاسرسی نسي ورته پیدا کولی، صحیح ده. نو دغه کوم ډول وریبل نه سو؟ دا لوکل وریبل نه سو چې په لوکل سکوپ کې ته لاسرسی ورته پیدا کولی سي. او دغه لوکل وریبل بیا په یو هغه کې چې دا په یو پروګرام کې یا یو پیج کې ته څو ځای هم جوړولی سي، ځکه دا یوازې د فنکشن په داخل کې اکسس کیږي. نو ته کولی سي په سیم نوم، په یو نوم باندې په یو فنکشن کې هم یو وریبل جوړ کړي، په هغه نوم باندې په بل فنکشن کې هم جوړ کړي، په هغه نوم باندې په بل فنکشن کې هم جوړ کړي، ځکه هغه ساحه معلومه ده. نو په بېلابېله ساحه کې
هغه سیم نومونه ورکولی شي هېڅ فرق نه لري. صحیح ده. لکه اوس زه دلته یو بل فنکشن جوړوم، نو په هغه فنکشن کې زه دې فنکشن ته نوم ورکوم چې نمبر، او دلته زه ساحه جوړوم، دې کې اوس زه بیا نیم 1 لیکلی، نیم 1 وریبل جوړولی شم، یعنې سیم نوم باندې ما بیا جوړ کړ. صحیح ده. دا ما فرق نه کوي، دا ته بیا جوړولی شي. صحیح ده. دغه د ګلوبل او د لوکل خبره وه. اوس راځو د سټټیک خبره کوو. صحیح ده. مثلا ما نیم 1 اخیستی ده. صحیح ده. زه به راسم دا به لږ هغه کړمه، دا به زه صفا کړمه. صحیح ده. یو فنکشن د ما فنکشن جوړ کړ، زه لیکم چې یو نمبر په نامه باندې یو وریبل جوړوم، نم په نامه باندې، او دا مساوي کوم له چې سره له یو سره مساوي کوم. صحیح ده. اوس زه دا چې کوم دا زه کال کوم. صحیح ده. زه ورته دلته ورته وایم چې دا ما ته ایک وکړه، دا کوم یو نیم راته ایک وکړه. اوس زه راځم دغه ریفریش کوم، ما ته چې شي ښکاره کېږي، دلته باید یو راته ښکاره شي، خو کوم ځای کې ستونزه ده په نهم لاین کې نیم د موږ سره نه ده که نه، موږ سره خو نم ده. صحیح ده. کوم هغه ده وریبل ده، نم وریبل ده. نو یو موږ ته چی څه شوس. ښه، هدف مې دا ده اوس که زه دا یو ځل کال سوی، که دا بیا کال کم، صحیح ده، کنټرول ایکس کنټرول وي، 2 ځله ما دا یا 3 ځله ما کال که. صحیح ده. دغه ځای کې به زه یو بریک هم سره واچوم. کنکټینیشن لپاره موږ چی کاروو؟ ډاډ علامه کاروو. نو یو 3 وارې یو موږ ته هغه څه ولیکل څه، ولې؟ ځکه موږ 3 وارې موږ کال کړی ده. صحیح ده. څو وارې موږ کال کړی؟ 3 وارې موږ کال کړی. هر وار کال کولو سره دغه قیمت چې ده بیرته همغه خپل قیمت، یعنې پخواني قیمت ته دا ګرځي. پخوانی قیمت څنګه کوي؟ دا بیا را اخلي. که زه دلته ورته وایم چې دا نم چې ده دا ماته د یو په اندازه باندې ډېر که، صحیح ده، دا ماته څنګه که د یو اندازه باندې ډېر که، بیا خو هغه انکریمنټ او ډیکریمنټ موږ کاروو. انکریمنټ کوو، صحیح ده، مثبت ورته لیکم چې دا یو په اندازه باندې ماته څنګه کوه ډېر که، ډېروه. نو زه که دا اوس ریفریش کړمه، صحیح ده، نو دا 2 شو 2 شو 2 شو. صحیح ده. هر یو راته 2 شو، یعنې مطلب یو ځل یو چاپ سو، یو سره یو جمع سو، کله چې یو د یو نه ته ورجمع سي، یو ته یو بل ورجمع سي، نو دا 2 کېږي. نو هغه 2 یې موږ ته څو وارې چاپ که 3 وارې. زه وایم چې نه، دا رقم یې مه کوه، دا راته همدغه شان اضافه که، 1 2 3 په دې ډول باندې که. دغه ویلو چې دا له سره یې مه اخله. ویلو چې کله یو وارې ته کال کوې، دا یو وارې کال سي، بیا د پخواني ویلو ځان سره ذهن کې وساته، پخواني ویلو د سره ذخیره که. صحیح ده. چې بیا کال کېږي، هغه پخواني ویلو وکاروه، هغه ته بیا 0 ورجمع که. بیا همدغه شان که بیا کال کېږي، پخواني ویلو چې دا اخري ځل هغه ویلو ځان سره ذهن کې وساته، بیا مثبت ورجمع که. نو د دې لپاره بیا موږ چې کاروو؟ د دې لپاره بیا موږ سټټیک کاروو. صحیح ده. د دې لپاره موږ چې کاروو؟ سټټیک. نو دغه ځای کې به زه راسم چې به ولیکم، سټټیک به وکاروم. چې به ولیکم دلته به بیا زه سټټیک ولیکم. کله مې چې سټټیک ولیکه، نو دا ستونزه څنګه کېږي؟ دا ستونزه نوره بیا حل کېږي. صحیح ده. اوس ګوره 2 3 4. صحیح ده. څو شو؟ 2 3 4. یعنې یو ته چې کله یو ورجمع سو، صحیح ده، یو ته چې کله یو بل ورجمع سو، دا 2 سو. صحیح ده. 2 یو ځل چاپ کړل، بیا هغه 2 چې چاپ سول، بیا چې کال کېږي د ځان سره 2 په ذهن کې نیولي دي، بیا یو اضافه کوي 3 سو. صحیح ده. بیا چې موږ کال کوو، هغه 3 ځان سره په ذهن کې نیولي دي، بیا چې 3 ته یو ورجمع کېږي، نو څو چاپوي موږ ته؟ 4 چاپوي. همدغه شان مسلسل
مخې ته ځي. دا د چا کار و؟ دا د سټټیک کار و. نو عموم کې موږ سره څو ډوله سکوپ شو؟ د موږ سره 3 ډوله سکوپس و. یو سټټیک سکوپس و، یو ګلوبل سکوپس و، یو د موږ سره لوکل سکوپس. نو خدای دې وکړي چې تاسو پوه سوي یئ. له توجه مو مننه.